بجا د ډېر ناوخته دی تکه توره تاریکه ده شاوخوا تاسو وینئ ډېر سخت بیریږم او روان یو مېلې ته موږ سفران وو زموږ موټر هم بند دی یا بل هم بند دی استاد را تاسو وروره شغال ولی انجینري هم څه دا تمامت دا ګلمرجان استاد زموږ ریګو ته ځو پر بله خوا مو شفاخانې ترکاټ نه کړې وروره داسې سپینه ورځ مو جوړه کړله دا اگر دا ګروپ برکت دی دا وی السلام علیکم یارانو په خیر په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست د شپې 1 بجه د ډېر ناوخته دی تکه توره تاریکه ده شاوخوا تاسو وینئ ډېر سخت بیریږم او داسې یو خطرناکه ځای راغلی خطرناکه ځای دا د سلیمان دی کور دی او موږ روان یو ورېږو دا یاران دي دا موټران دي هغه بل به راوباسي دا بل موټر دی نو مخ پر ریګو د نیمې شپې میله ده ګورو به چې د ساتیري کېږي او که د غم کېږي د غم کېږي خدای نه د ساتیري دی زموږ میلې ګرده د ساتیري دي موږ داسې خلک نه سلامونه هلو بیا د جمعې شپه ده خلک بي د جوړه بیا د جمعې شپه ده او موږ یو ځای ځو ارشد د جمعې شپه خو نو بالا چیرې نه شول زه اجازه وای د جمعې ورځ تاریخ اوښتې دي وای دغه دپاره یو چا سره وکړو سلام علیکم وعلیکم دا مې لفټ پروفایل دی ښه نو یارانو لکه درته ویلي چې مو چې یو ځای زه د خیره سره لاګر سره نو دا موټر ته اوس شان راچو د دوی دوه پر دغه ګولې دا یو وای د یو شي دپاره دی بل وای د بل شي دپاره دی دا احمد الله دی د ده واده دی یو څو عمر دی که نه دی دی یا ته نه وایه دلته نو یاران بیا سره ولاړ دي په دا موټر کې څوک چې چیرې ځئ موږ ویش بولدک بارډر 2 نفره پراس ولو موږ هم ځو دا شاته څنګه تاریکه ده ما ته ویل چې زه درواغ وایې وروره درواغ وایې یلمن ته ځي ای زه بیا راس هله شرف صاحب که په کار مې دي وای دا دې توم ناس یې ساره شاته شي نه توم نه دي راځي جان څه کار هیڅ موټر سپک دروند موټر د نه دی خوښ نو دا مبین زموږ امیر صاحب چې دی پاتېږي هغه مریض دی اوسه او موږ نو درې موټره اماده یې تګ درځئ بالا وروره دا موټر موټر کې روان شول د سلیمان د کور راووتلو اوس زه بایپاس چوک ته د بایپاس چوک څخه شکاپر دروازې چوک ته د هغه ځای څخه بالا ځو چیرې د خیر ابراهیم خلیفه آباد جمال بابا ته ځو دی چار ځای زموږ ورېر نه ځو دا کوم چوک دی ډلیوري والا دا د شکاپر دروازې چوک شکاپر دروازې چوک دی دا دوکان ته ودرېدو ملایي موږ روان یو مېلې ته موږ سفران وو ملایي بوټي به را ډوډۍ نشته دا چې دی عجین عجیب دی سپین علي جان ډوډۍ به پیدا کړو ته وه ډوډۍ پیدا کېږي شغال ولی انجینري هم څه حاجي صاحب ته څه احساس کوي چې دا لیته روان یې دا وخت لیته ځو خطا باسه مو چې ریګو ته ځو خو زموږ دا کله معلومه وي پر یوه خوا روان سو بلې خوا ته ولاړ شو ډاکټر صاحب د ما ته داسې وه دا نه کومې خوا ته د ریګ کومې خوا ته ځي خو زموږ دا نامعلومه وي زموږ دا په دې نامعلومه وي موږ راته تلو په اختر کې اخر شمال راسه په ټاج اخر شمال راسه په ټاج سو بدخشان ته ولاړو سلمان ته ولاړ نه سو نو پاکستان ته هله شاوله ولوېدل بابا څنګه کیمرا ده بابا ستا ټلیفون داسې کیمرا ده یو بر ډوډۍ نه وه اوس دې بیکرۍ ته رالو ډبل روټۍ رانیسو خیرلا وایي ډبل روټۍ څه پکوئ د چا سره خورئ د ملایي بوټي سره او ته وروره ولې نه راځې دا دوکان د پښتون جواب نشته کولی هغه پوښتنې ما کینسل کړ یو جایزه خو دغسې راکړه نقطه دوکان ته راسه چې زه جایزه درکړم زه جایزه تا ته دوکان ته درکړم و دا مینهوال ته به دا زما دوکان نه ښکاره کړې دوغنه ډېر مو ښکاره کړي دي بالا بس ته تې خپل ښکاره کړ ما خپل ښکاره کړي دي حبیب ګلزار د پرچون غاړو تجارتي شرکت پرچون څانګه دومه دغسې دی یا
څنګه دي؟ خوشحال مارکیټ، شکاپر بازار، خوشحال مارکیټ، جیش نمبر دکان، زه د کمپیوټري غاړو دوهمه څانګه. ټیک ټاک هم په دغه نامه دی یا ټیک ټاک د خیرلا ګلزار په نامه دی، فیسبوک هم په دغه نامه دی. بس بلا خو جایزه نه غواړي. جایزه؟ یعنې کیسه مې ماده ته خوشحاله که خفه؟ زه ډېر خفه یم. زه یارانو د یاران اکسسریز دکان بندوم. هلته د خیره سره دغه راباسو د نظرو دکان راباسم. دته به نظرونه ورکوم د ویډیو، واوا ته به نظرونه ورکوم، سلیمان ته به ورکوم، علي جان ته به ورکوم. هلته په مارکیټ کې یو بل دکاندار دی هغه ته به ورکوم. هغه نوم موت مارکیټینګ به نه کوې؟ هلته زموږ په دکان مارکیټ کې یو بل نفر دی هغه ته به ورکوم. دا غزلې که اوري دا موږ نه دي په نیولي، دا د باندې شروع دي. و موږ شکر په سفر کې غزلې نه اورو. نو دغسې موضوع ده وروره. زه به هله د نظرو دکان راباسم، نظر په شل افغانۍ. ځان باندې نظر محمد نوم نظر سامي. دا نیاز محمد، زه نظر محمد، دا تا محمد، دا ګل مرجان. هله انجینري چپه خیر محمد سمه. یا موږ په ډبل اوټۍ پسې واستوئ، دی هلته خوراک کوي. کیک یې راخیستې دي، کیک خوریا. زه نه کوم نږدې موږ ول ډبل اوټۍ رانیسه خوریا؟ مې خوره دغه نه ډېره ډبل اوټۍ رانیولې ده. یا زموږ دغه استاد چې دی دا نورو موټرانو سره مسابقه شروع کړه، موږ ځینې رامخته شولو. اوس یې پسې راځغلی استاده موږ ریږو ته ځو، پر بله خوا مو شفاخانې ترکاټ نه کې وروره. اصلي پر لنډه لار مو شفاخانې ته کې ماما زه یې معلوموي چې دی هغه شی دی که نه. ښه و نور ستاسو دوایو نه دي په کار خیریات دي. مخته قرار کوي دی مخته سوله که نه د هغسې نه سوی مخته کېدلی، د هغسې نه ده نظر محمد استاده؟ په 100 کاله نه مخته کېږي نظر محمد ټول. نو بالاخره څو بجې دي؟ 1:02 بس دغه وخت دی، دا دی چې وایي بالا 4 وخت دی راورسېدل. و دا د ابراهیم خلیفه بابا زیارت دی. زیارت ته راورسېدلو، بالا بېلته ځو د غونده وروره. بالا د غونده ومې الله وسوله سر یې په سر کې اچو. وایه سر یې د په سر کې راجو بالا ځو. خلک وایي ویریږي. وکې نو بره دلته رالو وروره. ما ځم موټران راووله، د ډېر وخت داسې لرې ځای نه وه تللي. هغه مو وکړله او اوس بالا بېلته ځو. دغه مو وکړه پر لارې موټر مو ځله وځغلوي. تاسې مه ځغلوئ، موږ سره خو ښه تکړه تکړه استادان راسره دي. داسې نه ټکر یې کوي بروا تی وایي و داسې نه تاسې ټکر کوي بروا دا تاسې ځغلوئ. یا موږ سره خو داسې لمبه استاد راسره و، زوڼې خوړلې په یوه داسې موټر چلوي. خیر بل مې څه درته ویله مهمه خبره وه. مهمه خبره دا وه چې موږ راورسېدل. تذاکر هلکه بابا موږ راورسېدلو. یو وار در مخ هم راغلي وو، که ستاسو چېرې په یاد یې پر موسیقلانو راغلي وو. د خیرلا دا نیم ساعت کېږي دغه جنجال نه کېږي وایي دا وارې بیخي ژر راورسېدو. دا نیم ساعت کېږي د ده ژر دوه هم وکړله ماله تېره پلا پر موسیقلان رالو، دا پلا په کوچني موټران چې بلې پلا به خدای خبر په غټو موټران. ده بیا دا دوه اپسرته وکړل، بل وارې په پښو راځو. پښو نه وه چې دلته کې شی په رواني کې به راځو. د رواني سوم ولا که راسم پروا نه کوي هغه به ساره ورته بېرته به رئیس بیا ماخوستن ورسېږي کور ته. یا دا سم ریګ نه دی. نو موږ خو دا د ریګو ته راورسېدلو. زموږ موټر هم بند دی یا بل هم بند دی. استاد را تاسو وروره موږ ته بیا راجایش بم خانونه کرا کی تا واورېده چې بیخي ټول لیست را تاسو ما چمونه بنکه ګرده لیست شي ته په شو پام وکړه. کدی نیازه یا وراره چې نه جوړ یا نیازه تال څنګه دی؟ ما موټر چې دی خپل دی جيب ته ماشين جام کوي ګوره خاص مره راغی خو دی وخته تاسو پرایوانه غلی اوس موږ په موټر کې راغلی یو. ترامپ چیشته ورکیر په ترامپ خو انتخابات هم ګټي بالا زه چې وایم وا موټر موږ کاش کوي ښه لاړې وخته کاش کوي ورکوي زور کوي وباسئ موټر وباسئ پولې راوسکئ استاد لمبه ورته ناست ده
زموږ زړه خوشحاله و، موږ ټول یوازې موږ ریګو ته راغلي. هغه دا وارې ماشاءالله بیخي ډېر خلک راوتلي دي، بیخي ډېر خلک. تاسو لیدلی سئ هغه ګروپان چې کېږي خلک ناست دي دغه دي پر دا غونډۍ باندې دا خلک ویني چې ناست دي، دغه رقم اخواته ناست دي اخواته ناست دي. داسې نو تر ډېرو ځایو پورې په دا چار طرف علاقه خلک ناست دي، خو نو ډېر وخت نه معلومېږي. دغه خلک یوازې هغه خلک درته معلومېږي چې پر غونډیان ناست دي، چې کښته ناست دي هغه نو نه معلومېږي. هلته خلکو خیمې درولې دي، نو دلته مټران هم باندې لکه زموږ دا چې باندې ما سره بسته ده ناست ځای ور پیدا کړي. دوی لا مټر نه دی رایستلی، ویني لا پاخته دي، مټر یې نه دی رایستلی چې اوس یې ژر راوباسي او ژر شان سره سم کو. پر میله خوند واخ داسې نه ګره میله د مټر په رایستلو کې تېره شي. پکوئ وروره ما د ناستې ځای لا در پیدا کړي، ته دا مټر نه دی ایستلی. وختئ هغه پاته دی راویز غله واجو استاد وایسي بل پاته دی یا سسې لمبه استاد یې پر از غله یې وزغله 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 سپوای لمبه استاد لاړی ولې دلته ودروئ بل دی بل دی بل دی خوشحاله لاس ور واچوس ورکئ ودې دی واوا داسې سپینه ورځ مو جوړه کړله دا اگر د دغه ګروپ برکت دی دا وینئ 5 متره 5 متره د مټر په بیټرۍ لګېږي ښه دا رقم د میټر دی که د مټر په دغه رقم پلکان لري او دا شی هم لري د مټر د چارج ځای ته دا ساکټ ماکټ دی دې ته عمر لویږي دا شی خو مو ولیدی خوندور د میلې دپاره دونه ښایسته شی دی نو ما راوړی دی ځای خو در معلوم دی چیرې دی یاران اکسسریز کندهار موبایل سنټر 3 منزل 9 شپېته نمبر دکان لیر ځای به در باندې ووینم د ده روښنایي چې څنګه فرق یې کړی دی دا زموږ د ناستې په ځای باندې ته څوک ولې ورور د راکټ څه پکه دا مې امنیت کاران ته نیولی دی ښه دا د روښنایي برکت دی د دې شي لاندې به اور پسې بل کې اور یې بل کې دغه نفر په پټرول په زورتنیک پر واچو وای لمبه هغه دی الجان معلوم شو نو دا به اور بل شي دا یو لاګر دی هغه بل نفر دی هغه هم لاګونه جوړي څراغ پرېږده ته اور ته ناست یو شاهي ژوند شروع دی انار خورو خراب دا نو بابات وه د بابا دی د باغ انار دي د بابا دی د باغ غاړې دي او زما د دکان ګروپ دی انار بوټي خلاص په د زوزانو ور دی وای ځنګل چې وای به دغه شان چې ور واخ بلا وش لندن نه ګوري نو سهار سو تقریبا 5:30 بجې شاوخوا داسې به یو ساعت مې نه دی کتلی لمونځونه مو وکړل امادګي د چای ونیسو چای چې مو وڅښلې د خیر سره بالا به بېلته حرکت کړو ځکه چې اوس هوا یو څه یخه ده دلته د شپې هم یخه وه ډېره نو چې لمر راوخېږي به بیا ګرمي جوړېږي نو په دې خاطر سره یاران ناست ویني د چای امادګي شروع ده
او دا خو نو تاسو وینئ چې ښه خوندور او ښایسته سهار دی. بس زه به د خیره سره موږ به چای سره وڅښو د خیره سره. چای ویډیو به هم در باندې ووینم چې چشمو کړي دي او څنګه مو کړي دي. نور به زه د خیره سره به راغی خپل پر کورو بس د غونه میله بس دی. وایي که دې هوا سو نو دې بس سو. چای پخې سولې، ملایي بوټي ده او ډبل وټي ده. او بالا کارونه غمیان جي مانه په ناس کې دې مرداري کړي دي. څه دې په کړي دي؟ چای مو وڅښله، دوی لا میده میده پاتې دي. بالا د خدای په امان الله مل څه خدای دې وکړي چې پر ولاګ مو خوند اخیستي. موږ پر میله بیخي ډېر خوند واخیستي. مخته مو شه.